او دریم نمبر کې د مور پلار نافرمانه انسان ته خیرې کړې دي. نو کم انسان چې داسې وي چې هغه مور او پلار نافرماني کوي دې انسان ته بخښنه نه کېږي. یاد ساتئ په شب برات کې رب العالمین ټول خلکو ته بخښنه کوي خو د مور پلار نافرمانه ته بخښنه نه کېږي. یو ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وایي په خاورو دې ککړه شي د هغې کس پوزه، په خاورو دې ککړه شي د هغې کس پوزه، او په خاورو دې ککړه شي د هغې کس پوزه. درې ځله نبي علیه السلام دا خیرې وکړلې. صحابه کرام ورته وایي وی د الله رسوله دا خیرې چاته وکړې دا خو بالکل تباه شولو. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل هغه انسان چې د هغه په موجودګۍ کې د هغه مور او پلار جمع دي یا یو د دوی نه د بوډاوالي په حالت کې جمع دي او دوی د هغې خدمت ونه کوي، یعنی د مور پلار نافرمانه دې هلاک شي. او د غرنکاب بن عجره رضی الله تعالی عنه هم فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته ویلي تاسو منبر ته نږدې راشئ. وایي کله چې موږ ورنږدې شو نو حضور علیه السلام د منبر شریف په اولنۍ پوړۍ باندې قدم کېښود او وی فرمایل آمین. په دویمه پوړۍ قدم کېښود بیا وفرمایل آمین، او په دریمه پوړۍ باندې قدم کېښود نو حضور علیه السلام بیا وفرمایل آمین. وی چې کله نبی علیه السلام د منبر نه لاندې راکوشو خطبه وویله راکوشو موږ ورته وی حضرت څه عجیبه کلمات هم درنه واورېدل چې تاسو مخکې داسې نه کړی، یعنې تاسو چې کله منبر شریف ته ختئ نو تاسو ویلې آمین، درې ځله آمین ویلو. وی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک راته فرمایل چې آو زه چې کله د منبر شریف په اولنۍ پوړۍ باندې وختم وی دغه ټیم کې حضرت جبرائیل علیه السلام ما ته راغلو او ما ته وی د الله رسوله هغه کس دې هلاک شي چې دغه په موجودګۍ کې چې هغه باندې د رمضان مبارک میاشت راشي او بیا هم پکې دغه مغفرت ونه شي. وی ما وی آمین. وی چې کله زه د منبر شریف په دویمه پوړۍ وختم وی حضرت جبرائیل علیه السلام راته وی د الله رسوله هغه کس دې هلاک شي چې د چا په موجودګۍ کې د ستاسو نوم مبارک واغشتی شي او هغې په تاسو درود ونه وی ما وی آمین. وی چې کله زه د منبر شریف په دریمه پوړۍ باندې وختم وی حضرت جبرائیل علیه السلام راته وی د الله رسوله هغه کس دې هلاک شي چې د چا په موجودګۍ کې د هغه مور او پلار جمع دي یا یو د دوی نه د بوډاوالي په حالت کې جمع دي او دې د هغې خدمت ونه کړي، یعنې د مور پلار نافرمانه دې هلاک شي. نو ما ووی آمین. عزتمند موږ سوچ وکړو چې اول د حضرت جبرائیل علیه السلام خیرې څه کمې وې چې د پاسه په حضور علیه السلام آمین وویلې نو څومره سختې خیرې شولې. اوس که دا درې کارونه په موږ او تاسو کې موجود وي نو بیا زموږ او ستاسو په هلاکت کې هېڅ شک شبه نشته دی. او د در منصور د بعض روایاتو نه معلومیږي چې حضرت جبرائیل علیه السلام په خپله نبی علیه السلام ته وفرمایل ای د الله رسوله آمین پرې ووایه چې د دې نه سختې خیرې شي. اوس ګورئ چې په تمامو فرشتو کې مقرب فرشته جبرائیل علیه السلام دی. اول د هغې خیرې څه کمې چې پیغمبر علیه السلام پې آمین د پاسه وویلې نو څومره سختې خیرې شولې. نو یقینا موږ له پکار چې د دې خیرو نه خپل ځان وساتو. هسې نه د دې خیرو لاندې رانه شو نو چې چا باندې د رمضان مبارکه میاشت راشي او هغه هم د نورو میاشتو په رنګې په ګناهونو کې غفلت کې په دې شیزونو کې تېره کړي. او دویم نمبر کې چې د چا په وړاندې د نبي علیه السلام نوم مبارک واغشتی شي نو درود شریف ته خامخا وایي. په ټول عمر کې یو فیانۍ درود شریف ویل فرض دی او یو ځای کې د نبی علیه السلام نوم مبارک واغشته ته به درود شریف اوس خامخا وایې او یو ځای کې د پیغمبر علیه السلام نوم بار بار اغشتی کېږي نو بیا مستحب عمل دی که ته یې ووایې نو ډېر لوی اجر به تا ته میلاو شي. او دریم نمبر کې د مور پلار نافرمانه انسان ته خیرې کړې دي. نو کم انسان چې داسې وي چې هغه مور او پلار نافرماني کوي دې انسان ته بخښنه نه کېږي. یاد ساتئ په شب برات کې رب العالمین ټول خلکو ته بخښنه کوي خو د مور پلار نافرمانه ته بخښنه نه کېږي.